عزیزانو زلزله ولې راځي؟ زلزله موږ ته جدید دور دی، د ساینسدانانو دور دی، و موږ ته خبرې داسې جوړې کې چې دا لاندې پلیټونه دي، دا پلیټونه داسې ګرم سي، دا سره وشوري، نو مځکه سره وشوري. خبره منم، بالکل ستا خبره نه درواغ کوم، خو خبره دا ده الله رب العزت دا پلیټونه ګرم کې بیا سره وشوري، مځکه سره وشوري. پلیټونه په خپله نه سره شوري، نه پلیټو ته دونه اجازه شته چې هغه وشوري بیا به مځکه سره شوري، دا خبره نه ده. اوس حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله دا زلزله ولې کېږي؟ دا زلزله ولې کېږي؟ د الله رسول ورته وفرمایلې د زلزلې یوه وجه دا ده چې زنا دومره عامه سي چې خلک یې داسې کوي لکه جایزه کار شي. زنا دومره عامه سي چې دا خلک زنا کوي، دا چینی کوي، هغه په خبر دی چې دا زنا کاره دی. دا ملګری خبر دی چې یاره موټر زما دی، زه چلوم، اوس نو زما ملګری دی، ما ته ویلي دی درځه 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 پلاني پلاني ځای له ولاړو، بیا هلته د زنا زه وایي زه نه کوم، زه نه کوم. خو دغه د ده دپاره چې لاره برابره کړه، دا د ده دپاره چې ترتیب برابر کړي، د غومره حصه د ده هم پکې سته. خو د ده بیا دا خیال دی الحمدلله در ننه مې زنا نه ده کړې، الحمدلله تر ننه دې زنا نه وه کړې، خو په بل دې وکړله. د الله رسول فرمایي زنا به داسې عامه سي لکه جائزه کار خلک څنګه کوي، شرم نسته، بیا مطلب څه د سترګو اوبه چې بولي هغه نسته، یو رواج سو، یو رسم سلو، رواج سو او رسم سلو، زنا عامه سو. چیرې عامه سوله؟ رخشو والا څه پوښتنه وکړه، کریم موټر والا څه پوښتنه وکړه، پښتون آباد مزدا والا څه پوښتنه وکړه. سنټران خو نګرسته د زنا او مرکزونه دي. که اوس یو سړی ناست هغه یار مولوي صاحب زموږ ډېر زورور شاپینګ سنټر دی، سهار وختي موږ په ځایل اعمال کې وایو، منم سهار وختي په ځایل اعمال وایم، مازدیګر وختي چیش کوي. صحیح سو؟ مازدیګر وختي چیش کوي، سهار وختي چیش کوي. دا خو دو نمبري ده، دا منافقت دی، دا چل دی، دا دوکه ده. خلک دې دوکه کړي دي په دا خبرو باندې. اول زه یو استغله ولاړم مارکیټ ته چې ورغلم، یو دکاندار دی، ماشاءالله مولوي صاحب په خیر خیر خیر، مولوي صاحب تعلیم شروع دی، تعلیم به ته نه وکړم. ولې؟ وایي ستا ډېر ښه بیان دی. ما ویل یاره اول دې پر موږ لعنت سي، بیا دې پر تا لعنت سي. ولې مولوي صاحب؟ ما ویل خپله د دوکانه نه وځې، د 10 روپۍ د ګراک دپاره والله فرض لمونځ پرېږدي، او ما ته ورسه تعلیم وکړه، دا دې تعلیم دی. او ما ته زه موبایل در ساخم، والله که 1000 روپۍ را پرېږدې، والله که را پرېږدې، بس نو موږ هم هغه یو، ته هم هغه یې، هغه تورې بیا خپله معلوم کړي هغه چی. صحیح سلو؟ نو خبره دا ده د زنا او مرکزونه. لیبارټرۍ له دې ورسه د زنا مرکز دی، اسپتالو له دې ورسه د زنا مرکز دی. ورځه 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 کم ځای دی د زنا مرکز نه دی. دا د الله رسول فرمایي زنا به دومره عامه. ما د جیک ماباد کیسه نه ده درته کړې، ما د شکارپور کیسه نه ده درته کړې، ما د روړۍ کیسه نه ده درته کړې. نن هم د یو سړي میسیج دی چې زما د خپلې خور سره ما د ډېره وخته دا بدکاري کوله، نن زه څه چم وکړم. والله مال هغه هلک ته ما زما نمبر ورکړه، زه به ده سره خپله خبره وکړم چې دا په کومه دنده باندې اخته دی. نن هم ماله والله میسیج رالی چې زما میرجې مور چې کومه ده، میره چې مې کومه د دې سره زه د وخت بله جمعه ټول دا بله خبره ده، دا زور سره اخته یم، زه څه چم وکړم. ما ستا بیان واورېد. ټیک سولو؟ زنا عامه ده که نه ده؟ د الله رسول فرمایي چې کله زنا عامه سوه، خالي بیا تاسو تماشې کوئ، خالي بیا د خپلو ځانو بیا 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 میلې کوي چې پر تاسو به الله څه کوي. نن افغانستان چا میسیج کړی و، مولوي صاحب ما ستا بیان واورېدی، و دا نکاح وي، دا دي، دا ولور دي، دا هغه وایي موږ ښې کوو. دا ملایان ولې غږ نه کوي چې په نکاح کې ناست ولې نه وایي چې مهر کم کوي؟ ولې نه وایي چې مهر کم کوي؟ ما ورته صحیح نو خبرې څه ډېرې نه کوي. ما ویل ټوله به جهنم لره ځي، اول ملایان تی په پسې. خبره خلاص، دا خبره خلاصه. زه ستا سره دلایل ووایم پر دې خبره. اوس په نن عصر کې زنا اسانه ده، نکاح ګرانه ده. چمن والا چې حج لره ځي، 15 لک روپۍ د حج خرچه ده، 11 لک روپۍ د ده د رواجو خرچه ده. بیا دوی ګړیانې راوړي، بیا مسلې راوړي، بیا کیسه شروع کړې ده. دا درواغ دی، دا براډ دی، دا دوکه ده، دا چل دی، دا ریا ده، دا نم دی، دا شهرت دی، دا اسلام دی دوکه کړی دی. اسلام پر فرض دی 15 لک روپۍ خرڅې کې،
پر رواج د 11 لک روپۍ خرڅې کړلې. از ما ملګری ما ته وایي مولوي صاحب واده و، زما د ورور واده و، وایي ما خالي په واده کې چې واده کې نه موږ خلک یې کوي، خلک نو موږ ته خو نه دا چمن و څکزي خلک یې ډېر کوي، وایي 11 لک روپۍ خالي ما د واده په ورځ باندې خلکو سره ورکړي. اشه مولوي صاحب دې څو ورکړي، مولوي صاحب دې څو ورکړي. چې نکاح پر ولاړه وه چې تا راغوښتی و، هغه چې 2 ګنټې مخکې راغلی و هغه ته دیم 15,000 ورکړي، چې دغه دروغجن راغلی و ستا واده لره هغه ته دیم 15,000 ورکړي. دا ستا ترازو دی، دا ستا ترازو دی چې د درواغو کتاب هم او د رښتیا کتاب تا په یوه تالک سره کېښول. دا دې ته څه شوی؟ دې ته نم، دې ته شهرت، دې ته رواج، دې ته عادت، دې ته دوکه، دې ته 2 نمبري چې د هغه ویل کېږي. ځکه زموږ نکاح ګرانه شوه او چیش اسانه شوه؟ زنا چې د هغه اسانه شوه. نکاح ګرانه، زنا چې د هغه اسانه شوه. ډېر اسانه ده، هر چا ته رسېږي. خود به بیا خلک په زناو کې مبتلا دي. الله رسول فرمایي بهترین نکاح هغه ده چې مهر یې کم وي. بهترین نکاح هغه ده چې مهر یې کم وي. او تاسو وایي ودونه وکئ، که مهرونه ډېر سو د الله رسول فرمایي بیا به زنا عامه سي. زنا څونه ډېر دونه کورونه شته د غریبانو کورونه دي چې هغه د خپلې لور وس نه لري چې دا واده کړي او څوک یې غواړي نه. د هغه رقم د زوی وس نه لري چې واده ور وکړي، زوی وس نه لري واده ور وکړي. بس نو رواجونه دي، رسمونه دي. ما درته ویل څو سپین سرې ژوندی دي، هغه سفرې میاشتې راته عذاب کړی، د هغه رقم د نکاح هم راته عذاب کړې ده. د واده په ورځ والله که یې د ملا مینه راګرځي، والله که یې د شیخ مینه راګرځي، والله که یې د پیر مینه راګرځي. اصلي هغه خو موږ ګرڅه نه یادو، بده خبره ده، بده خبره ده. 100 روپۍ که مې راکولې هغه بندېږي. دا ورځ دوی وتلي دي، بس نو سر مه خلاصوه، سوچ مه کوه، فکر مه کوه. لوی شیخ الحدیث به یې، شیخ القرآن به یې، مفتی به یې، کال تبلیغ کې به یې وخت لګېدلی، سپین ږیری مشر به یې، بس کور والا به د ډمتوب مشري. دریا دا وایي انجونې دې کښېنولي دي، طرز دا ورښایي. دا خبرې چې د الله رسول فرمایي، د الله رسول فرمایي زنا عامه، زنا عامه عامه عامه. نن عصر دی چې د مور سره هم د زنا والا، د انا سره هم. والله ما ته پته ده، زه سړی یم پېژنم چې د خپلې انا سره ډېر زه والله العظیم شرمېږم. په دې شرمېږم، په دې کې به په دې کې به 5 کسان ښه خلک ناشي. مولوي صاحب تا د کومې خوا رااخیستې ده؟ نو 5 کسان ښه، 95 ما ته را معلوم دي چې هغه په کومو دندو یې. زه به دغه لارې اختیار کړم، دا زما پر خبرو دا 5 کسان دي بیا خاموشي اختیار کړي. هغه بیا ما ته نه وایي چې مولوي صاحب څه کیسه. زه تا ته د موسی علیه السلام کیسې نه کوم، زه ستا ته ستا د کور کیسې کوم، د کورنۍ کیسې درته کوم. والله نه به کوم، بده خبره دا منبر دی، زه به نه کوم. چې ما ته یو نجلۍ میسج راوړه، ټلیفون یې راوکړ، چا ما ته څه ویل؟ اما صحیح ده، ټیک ده یار، پروا نه لري. نو خبره دا ده عزیزانو، د الله رسول فرمایي زنا به عامه سي. چې زنا عامه سوه خالي بیا زلزلو ته ګورئ، خالي زلزلو ته ګورئ. حضرت انس رضی الله عنه یو بل صحابي دا رالو بیبي عایشه صدیقې لره، چې رالو ورته ویې ویلې چې دا زلزلې ولې کېږي، دا زلزلې ولې کېږي؟ دی ورته ویلې زلزلې په دې وجه کېږي چې په کومه علاقه کې زنا عامه سي، هلته به څه کېږي؟ هلته به زلزلې الله خامخا راولي. زنا عامه سوه. اوس یوه زنا چې د عزیزانو حقیقي زنا ده، یو د سترګو زنا ده، یو د غوږو زنا ده، یو د خولې زنا ده، یو د لاس زنا ده، یو د پښو زنا ده. نن یو سړي میسج کړی و، زما د یو نجلۍ سره بیا د بما تعلق و، ما او دا د ورورو د خور په شان دی. ما ته ورور وایي، ما و دې ته خور ویله. نو بس بیا الله 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 نن دې ځای ته راووتو چې ما بدکاري ورسره وکړه. څه چم وکړم؟ نو ما ویل تا چې ورته الخور هغه هم درواغ و، چې دې درته الورور هغه هم درواغ و. دوکانداران نه دي دا سنټرانو والا چې راسي خور یې څه غواړې؟ ښه درواغ مه وایه، 2 نمبري مه کوه، دوکهبازي مه کوه، چل مه کوه، خلک مه خطا باسه یاره. والله ستا په دې خبره ته شیطان خوشحاله کوې. تا په خور ورته وویلې، په دا کې دیم چل دی، په دا کې دیم دوکه ده، په دا کې هم ستا دوکه ده. ته ډېر پاک شولې. او یاره موږ والله موږ د لوڼو په نظر ورته ګورو، د لوڼو په نظر. د الله رسول فرمایي ته چې غرمې د مور کمرې لره ورځې غږ ورکوه، تا مورې زه درځم،
صحابي ول یا رسول الله نو ول نو مور نه سړی په بد نظر ول یا کېدلی شي په دې حال کې وویني هغه وتا ته خوان نه درکوي د الله رسول دا امر کړی دی چې ته د مور کمرې د مور خو نو بالا خبره خو نو نه صحیح سلو نور ته ویل ول زنا عام سي زنا او چې کله یو سړی زنا کوي د الله رسول فرمای دا ایمان الله داسې جنی واخلي حضرت ابو هريره فرمایي وای دا ایمان داسې ولاړ شي د پر سر باندې ولاړ په دا حال کې دی په ایمان کې نه بیا صحابي پوښتنه وکړه حضرت ابو هريره سره ول دا سره کم ول دا ایمان د سړي صدا شي وځي لکه قمیص چې وباسي دا قمیص ایمان کدا وباسي سړی څنګه لټ سي دا د زنا په حال کې سړی داسې لټ سي بیا فرمای غالبا حدیث شریف دی دا کله چې یو سړی د زنانې سره خبرې کوي وای دا خبرې چې دی کومې کوي د قیامت په ورځ به دی وایي چې یا الله کشکې ما صرف ویلولی په غوږو کې مې اچولی دا ډېره ښه وه تر دې چې ما د دې ښځو سره ګپ و مجلس چې دی هغه کوئ موږ یاران لرو په دکاندارانو کې بیا دوی کیسې درته کوي توبه 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 الله دې ازمایش امتحان نه راکوي الله دې زموږ د ټولو پرده وکړي زه هېڅ چاته پیغور نه ورکوم هېڅ چاته دا عار نه ورکوم چې یاره دا نه 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 موږ ټول د یوې معاشرې خلک د یوې خاورې پیدا یو زموږ تی رسم دا هر قدم یو دی یاره زه په دې کې دا نه کوم نعوذ بالله چې زما یو سړی ټارګېټ دی که زما هغه رقم خبر و الله په ما ازمایش کوي په ما امتحان کوي زه د ګر جهان پر مخ رسوا سم د الله څخه عفو غواړم نو فرمایي دا زنا چې کله سړی کوي زنا اوس نو ته راواخله ماښام دا موټران کې چې خلک ګرځي دا کروڑپتیان دا غټ موټران دا چیش لپاره ګرځي او د خدای سرایان ولا کنه حاجي صاحب دې ګرځي راوتلی دی نه حاجي صاحب نه دی حاجي صاحب خالي پوښتنه پسې وکړه چې حاجي صاحب دوی څوک راوتلی په چیش پسې دی او ولې راوتلی دا پوښتنه خالي دا پوښتنه وکړه نو د الله رسول فرمایي چې کله زنا عامه سو عایشې صدیقې ورته ویلې بیا به الله زلزلې کوي او چې شراب عام سي شراب به دا رقم عام سي د الله رسول فرمایي نن به خلک جنې واړي د شراب نن به نور بندېږي دا بیر دی دا پلانی دی شراب به داسې عام سي د الله رسول فرمایي که سړی یو غړپ شراب وکړي یو غړپ د الله رسول فرمایي 3 ورځې نه فرضي نه نفلې لمونځ د قبلېږي او که پیاله وچسله پیاله د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله د هیڅ یو عبادت نه قبلوي هیڅ یو عبادت الله رب العزت د نه قبلوي دا چې سړی یوه پیاله شراب وڅښي دا چې څوک پکښۍ لري او څوک یې خرڅوي څوک ملازم دی څوک هغه بار ملکیان میسجان کوي چې یاره زه د لې په ستور کې یم دا شراب موږ ورکوو شراب موږ ورته برابرو دا به څه کوو نو الله فرمایي نه شراب شل دا شراب نه دی چې کله امر د شراب وصولو شراب حرام دي صحابه د مټکې نه دي د منګیان دا علامات کړلو دا ولې ماته ول بیا موږ ته شراب په یاد راځي لہذا دا به د مخه وباسو ورسره ګوري پټیل روډ دی که باغ دی که څنګه کیسه ده دغه دکانداران چې ولاړې په لین کې هغه کښنۍ غارې جوړې کړي دي په هغه خړو لفافو کې ورکوي دا لیسنس دی د عیسایانو د هندوانو د خلکو دپاره په دې کې شراب سته دا زموږ مسلمانان تر عیسایانو ډېر شرابیان دي نیم چمن شرابیان دي زما یاران چمن والا ناست هغوی چې تا عمرې لره بیا هم دی بیا وایي مولوي صاحب عمره پاته سو تا مړ نیم چمن والا کې نه منئ ماجګر مال دی راوځي بیا په بوتلانو پسې خالي وګرځوي 14 اګست په ورځ باندې 98% زموږ خلک چې په زیارت کې شراب څښي بوتلان هغه د زیارت خلک په پارسلانو ټولوي ورسې تر ټولو زیات سپلایي د شراب په مسلم باغ کې الله کرومه اقدار کوي کروم یې در کړلو وې نازولاس آباد یې کړلاس ته یې الله ته وویل چې یا الله دا ستا ټولې خبرې نه منو موږ به خپل شراب چې دی هغه چې ورسئ وګورئ تر ټولو زیاته سپلایي مسلم باغ لري چې د هغه ځای صحیح سلو الله رسول فرمایي دغه شراب عام سي شراب بله خبره د الله رسول فرمایي موزیک به عام سي موزیک سارنګي چې کوم بول ډول چې کم دی دا به عام سي عجب بله درته کوم د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی موزیک اوري
دا ګناه ده. کله سړی موزیک اوري دا ګناه ده، او سر ورته ښوروي دا منافقت دی، او چې خوند ورباندې اخلي دا کفر دی، سړی په کافر کېږي. دا خو نو ما د بل ځای ګناه نه دا زموږ د هر موټر چې تېرېږي په 3 لک روپۍ چې ډېکونه ور اچولي دي دونه دربه یې جوړ کړی دي چې ورور هغه څنګه همسایګان لا ورسره په عذاب وي. د الله رسول فرمایي اورېدلې ګناه، خوند ورباندې اخیستل یعنی مطلب سر ورسره ښورول دا منافقت، دا نفاق، او خوند ورباندې اخیستل غالبا عبدالله بن مسعود روایت دی دا کفر دی، سړی په دې کافر کېږي. څوک یې نه اوري ټولې ګنټۍ پر موزیک برا. د الله رسول فرمایي موزیک به داسې عام سي چې ته هر ځای وې ستا سره به ستا موزیک چې دی هغه وي. موټر دې راواخله، موبایل دې راواخله، MP3 دې راواخله، پلانۍ. سهار خلک تهجد له راپورته کېږي هم پر موزیک راپورته کېږي. تهجد له راپورته کېږي پر موزیک راپورته کېږي. الارم پر موزیک دراولي، غزل دراولي. دا د چیش دی؟ ته بل چا لره ګنټۍ ورکوه یا زه یا ته، دا د ده ګنټۍ نه ده. کله کله زموږ موبایلان هم دغسې یایي دا خپله کمپنۍ د خوا پر یو غزل یې درولي، پر یو غزل باندې درولي. دا داسې موزیک عام سو. د الله رسول فرمایي چې کله سړی خوند ورباندې اخلي دا کافر کېږي. العیاذ بالله. اشته که به دې سړی کافر کېدی نو په مشتۍ کې به ګرځي یو مسلمان په مشتۍ کې پاته دی. اوس غم دا دی زما ستا فکر نشته چې یاره زه په دې ګناه زه کافر کېږم که مسلمان پاتېږم، فکر مې نشته ورته. اوس که سړی په دا خبر سي چې یاره دا تاوان دی، دا نقصان دی، بیا به زه توبه وباسم. زنا خو هر چا ته معلومه ده. دا موزیک دومره عام سي سړی هېڅ فکر یې نشته، هېڅ فکر یې نشته. د الله رسول فرمایي سبحان الله. او بیا د الله رسول فرمایي سود عام سي. سود چې په کومه علاقه کې سود عام سو، عایشه صدیقې لره چې صحابه رالو ول دغه چې په کومه علاقه کې سود عام سي الته الله رب العزت زلزلې راولي. روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر الله باندې حق دادی، حق پر الله دا خبره حق دی چې سودخور ونه بخشي. الله د ځان سره دا خبره لازمي کړي چې سودخور سره نه بخشي، قطعا نه بخشي. او د الله رسول فرمایي سودخور چې کله 1 درهم، 1 ریال، 1 دینار یا 1 روپۍ په دا خبر دی چې دا د سود دی او دا دی وخوري. د الله رسول فرمایي 14 سواره زنا سړی کوي، 14 سواره سړی زنا وکړي دومره سزا دومره ګناه نه ده لکه 1 روپۍ د سود خوړل. 1 روپۍ ورسې چوړمل لوډ والا لره ورسې هغه غټې غټې زرې چې دي هغه لنګوټې تړلې دي، ښایستې تسبیح په لاس کې، ښایسته زومبکې نه چې پوښتنه وکړي ټول کار یې پر سود روان دی، ټول کار پر سود روان دی. بس ما چې په دا میاشته کې 15,000 ملا ورکوم، ملا کار نه در لري، ملا کار نه در لري. په روژه کې څه زکات ورکوم، ملا دماغ خراب دی چې بیا په تا کار لري. هغه وایي هسې روژه کله روان یې دا خپلې روپۍ ولې خرابوم. دا خلک دي په ژره، په تسپو، په لنګوټو، په ډېرو سجدو، په ډېرو ذکرو، په ډېرو اقامتو اذانو مې خلک قطع ایستلي دي. د الله رسول فرمایي داسې خلک چې ورکړي د سود. یو هلک رالی ول مولوي صاحب موټرسایکلان مې اخیستي دي ښه، نو بیا ویلې 10 دانې موټرسایکلان، 10 دانې هونډاوي په څو؟ په 28 لک روپۍ پیمنټ چې کوم بولي. که دغه تا ما ته را نه کې په 1 کال کې پیسې، بیا هره میاشت پر تا 15,000 روپۍ بړاوېږي هره میاشت. سبحان الله. څونه او دا خلک چې بیا ووینې بیا کله کله د یې مشته یو حدیث ووایي ډېر بیرېږم، وایي د حرامو څخه ډېر بیرېږم. د ده به نو ټول بلډینګونه په حرامو ولاړ دي. د به کونډې ایستلي کور به قبضه کړی، یتیم به ایستلی کور به قبضه کړی، یتیم به ایستلی دوکان به پر نامه ځینې اړولی. وایي زه ډېر د حرامو څخه بیرېږم، وایي زړه مې کپېږي، زړه به دې نو خود کپېږي، خو ورسېدې قبر ته خو 2 ورځې به دې پاته یې. تا لیدلي دي 10 موټرسایکلان 28 لک روپۍ. 28 نورې خبرې به نو نه کوم، بیا زما کار کې خرابېږي. صحیح سولو. اوس اندازه ولګو د الله رسول فرمایي الله باندې حق دا دی چې سودخوره به نه بخشي. الله د ځان سره دا لیکلي زه سودخوره نه بخښم،
زه نه بخښم، قطعا نه بخښم. او بیا د الله رسول فرمای اوه سبحان الله څومره بده خبره ده، دا سودخوره نه دی، کم سے کم سزا او ګناه دومره ده لکه سړی چې د کور دروازه ور وټکوي. ادې په خونه کې ده نیت یې دا کړی چې ورځم بدکاري ورسره وکړم. دا د الله رسول فرمایي. سودخوره غیر اسلامي بینکو کې چې کوم خلک کارونه کوي دا به څه کوي؟ الله دې ته حلال روزګار ورکړي، حلال روپۍ دی الله، حلال رزق دی الله ورکړي. پیغور نور کوم هیڅ چاته پیغور نور کوم خبروم یې بیا که خوا بدوله که نه بدوله هغه بیا د خپل کار دی. خبروم یې چې دا خلک بیا د الله په دربار کې کم مخ لري. ته به د هغه وایې زه نه وم په خبر، په دې خو ته نه خلاصېږې، ګر سره نه خلاصېږې، بلکل نه خلاصېږې. دا د الله رسول فرمایي زلزله په دا وجه باندې راځي، زلزله په دا وجه.